دوستانو سلامونه. کله چې موږ په انسټاګرام کې یو پوسټ ډیلیټو که انځور وي که ویډیو وي نو بیا موږ نه ځای ورک وي. نو هغه ځای نن تاسو ته په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. هغه لپاره تاسو لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ. انسټاګرام ته چې لاړئ په دې پروفایل به کلیک وکړئ او بیا په دې درې خانو باندې چې موږ کلیک وکړو په درې خانو باندې هغه نه وروسته دلته تاسې ګورئ درېیم اپشن دی یور اکټیویټي ستاسې فعالیت په دې به تاسې کلیک وکړئ او بیا دلته تاسې لومړنی اپشن چې وینئ ریسنټلی ډیلیټډ یعنی اوس وختو کې کوم ډیلیټ شوي هغه نو دلته لیکلي دي چې کله چې تاسې یو انځور یا ویډیو ډیلیټوئ نو پام کې مو وي چې 10 ورځو پورې دغه ځای کې تاسې ترلاسه کولی شئ هغه نه وروسته نه. کله چې 31 ورځ شوه نو دلته به تاسې کوم پوسټونه یا شی چې مو ډیلیټ کړي هغه بیا تاسې لاسته نشئ راوړلی. نو که تاسې غواړئ چې دغه ویډیو یا انځور بیرته هغه کړئ، ما فعلا د انځور ډیلیټ کړی و، زه غواړم بیرته یې هغه کړمه ریسټور کړمه. زه به پرې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ هغه نه وروسته په دغه درو خانو به کلیک وکړم نو دلته تاسې لیدلی شئ چې وروستی اپشن دی ریسټور. زه به په ریسټور باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته بیا یو ځل بیا به په ریسټور کلیک کوم. کله چې زه پرې کلیک کوم اپډیټینګ یې ولیکه نو دې سره به د انځور بیرته زما په انسټاګرام اکاونټ کې په ټایم لاین باندې بیرته شو شي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.